الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم رور پوښتنه کړي چې دا کم د فضائل اعمال کتاب دی چې شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمت الله علیه لیکلی دی، نو د دې نه په خپل کور کې تعلیم کول خپلو زنانو ته او خپلو بچو ته دا څنګه دي؟ یو ملګر راته ویلي چې په دې کتاب کې څه دي، نو دا ټول غلط دي او دا ټول ضعیف دي او د دې نه تعلیم کول ناروا دي. محترمو مسلمانانو ورونو دا یاد ساتئ، کم کتاب د فضائل اعمال چې شیخ الحدیث مولانا ذکریا رحمت الله علیه لیکلی دی، نو په هغې کې ټول هر څه ضعیف باطل او مردود نه دي، بلکې په هغې کې د قرآن کریم بېشمار آیاتونه شته، په هغې کې د صحیح بخاري صحیح مسلم احادیث شته، نور هم پکې داسې صحیح احادیث شته دي، په هغې کې د صحابه کرامو رضوان الله علیهم اجمعین صحیح حکایات او صحیح واقعات شته دي. نو دا خبره غلطه ده چې یو سړی وایي فضائل اعمال کتاب دې کې ټول په ټول ضعیف او غلط روایات دي. دومره خبره ده چې په دغه کتاب کې بعضې روایات داسې شته دی چې د سند په لحاظ سره هغه ډېر زیات کمزوري دي چې هغه بیانول نه دي پکار. بعضې واقعات پکې داسې دي چې هغه هم صحیح نه دي ثابت، هغه هم بیانول نه دي پکار، خو په دې باندې خو عالم سړی پوهېږي، هر سړی په دې نه پوهېږي. نو دې وجې نه د فضایلو په باره کې نور ډېر کتابونه شته دي چې په هغې کې صحیح واقعات او صحیح احادیث راغلي دي، لکه یو بل فضایل اعمال دی شیخ فضل ربی رحمه الله لیکلی دی، او هغې کې بالکل صحیح احادیث دي د سند په لحاظ سره، ضعیف احادیث پکې نشته دي، او پښتو ژبه کې هغه ترجمه شوی هم دی، اردو کې هم شته فضایل اعمال. نو پکار دا ده چې دغه سړی واخلي او د هغې نه خپلو زنانو ته او خپلو بچو ته هر ماسخوتن یو حدیث بیانوي، نو دې سره ډیره زیات فایده راځي او باعث د اجر او ثواب ګرځي. هذا وبالله التوفیق.